کله کله داسې انسانان وینئ چې په ګناه او ظلم کې غرق وي، خو بیا یې هم روغتیا ښه وي، عاید یې لوړ وي، لوړې دندې لري او خپل تکبر او تعالي پر خلکو مني. د داسې حالت په لیدو باندې انسان ته وهم کېږي چې کیدای شي دغه خلک الله تعالی ته ډېر ګران وي، ځکه دغسې نعمتونه پرې راورېدلي دي او داسې له هر څه پوره دي. نه، داسې نه ده. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الله پاک وایي دغه خلکو چې کله زموږ نصیحت هیر کړ، هغه چې موږ ورته پرې سپارښتنه کړې وه، دوی ته موږ د ټولو شیونو دروازې پرانیستې، تر دې پورې چې په دغو نعمتونو او په دغو هر څه کې دوی ژور لاړل، بیا مو ناڅاپه راونیول تر دې چې دوی ناهیلې پاتې شول. په آیت مبارک کې ویل شوي چې ابواب کل شی، یعنی د ټولو شیونو دروازې مې ورته پرانیستې، نه یوازې یوه دروازه، د نعمتونو دروازې مې ورته پرانیستې. خو کله چې دوی په دغه څه باندې متکبر شو او ظلم یې شروع کو، بېلارې شول، ناڅاپه مو راونیول او دوی ناهیلې شول، یعنی هر څه ترې پاتې شول. نعمتونه هغه وخت دوام کوي چې د الله تعالی په لار کې ولګي، د خیر ښېګڼې لپاره ولګي او شکر یې ادا شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چیرې تاسې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوئ، وخت نه لرئ، یا جوماتونه یا اسلامي مرکزونه له تاسې لرې دي او غواړئ چې قرآن کریم زده کړئ او په ژوند کې له کړاوونو بچ شئ، میزان اکاډمي ستاسې په خدمت کې ده. موږ ستاسې لپاره د دیني زده کړو د اسانه کولو لپاره میزان اکاډمي جوړه کړې. په دې اکاډمي کې په آنلاین بڼه قرآن کریم، حدیث، فقه او عربي ژبه زده کړئ. په ډېرې اسانۍ یوازې په څو کلیکو میزان اکاډمي کې داخله وکړئ او د دنیا او آخرت ښېرازي هم د ځان لپاره او هم د خپل اولادونو لپاره د میزان اکاډمي له لارې تضمین کړئ.